هغه پاچا چې ځان یې له 20 انجونو سره قرنطین کړی. دوستانو سلامونه، جوړ په خیر. دوستانو نن له یوې بلې او ښایسته موضوع سره ستاسو خدمت کې حاضر یو. مخکې له دې که تاسې زموږ پر چینل کې نوي یاست یا مو سبسکرایب کړی نه وي، هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا خوا کې شرنګانۍ ورسره وشرنګوئ تر څو تاسو ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو، د تایلنډ پاچا مهاو جیرالونډ کورن اوس مهال په جرمني کې دی او د کورونا وایرس څخه د خلاصون لپاره د 20 انجونو او لسګونو خادمانو سره ځان په قرنطین کې ځای په ځای کړی دی. د انډیپینډنټ په وینا 80 کلن پاچا د آلمان په ګرمي خپرتین کرچن ښار کې یو مکمل 5 ستوریز لوکس هوټل بوک کړی، چیرته چې هغه د خپلو باډي ګارډانو او 20 انجونو سره په قرنطین کې پروت دی. پاچا خپلې 4 مېرمنې هم لري، مګر دا معلومه نه ده چې آیا هغوی هم په قرنطین کې ورسره دي او که نه. د راپورونو له مخې په ښار کې نور هوټلونه د کورونا وایرس له امله تړل شوي دي، خو دا هوټل له بندولو څخه معاف شوی دی ځکه چې په دې کې اوسېدونکي ټول خلک له یوې ډلې سره تړاو لري. پاچا د رخصتیو تېرولو لپاره له څه مودې راهیسې په آلمان کې دی. له ده سره نور سلګونه کسان هم وو، خو بیا وروسته له دوی څخه 119 کسان د کورونا وایرس د ګواښ له امله تایلنډ ته بیرته ستانه شوي او پاتې نور ټول په همدې هوټل کې قرنطین شوي دي. د تایلنډ پاچا پر خلاف له وړاندې لا په انټرنیټ کې پاڅون شوی دی. له یوې خوا تایلنډ د کورونا وایرس سره مبارزې کې لګیا دی او بل لوري ته پاچا په بهر کې رخصتۍ لمانځي، په کوم چې د تایلنډ اوسېدونکي سخت په قهر شوي دي. ټول هوټل نیول او بیا قرنطین کېدلو په خبر سره د تایلنډي ولس سخت غبرګونونه راپارېدلي دي او ټول ولس په انټرنیټ د پاچاهۍ د پای غوښتنې کوي. تایلنډ د پاچاهانو او پاچاهۍ په وړاندې د څه ویلو او راپاڅېدلو خلاف سخت قوانین لري چې د سرغړونو په تور تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورکول کېدای شي. د دې سربیره هم نور د خلکو د صبر کاسه نسکوره شوې ده او د موږ ته د پاچا اړتیا څه ده ټرینډ په ښه درز کې روان دی او په زرهاو خلک په دې ټرینډ کې پوسټونه کوي.